आवाज बंद su Salahuddin Ayubi. Evet. Salahuddin Ayubi साहब जनरल से बखैर रामनी जनरल रखी जोड़ तकड़े करारी السلام علیکم انجینر صاحب محترمه ښې جوړې قراري د ملګرو لایف د سره شیر کوي الله پاک مو عزت وکړه لایف د سره شیر کوي لایف ته ګوته لمده کوي او شیر یې کوي د خیره سره انجینر صاحب ښې روزې په خیر تېرېږي الحمدلله الله دې خوشحاله لره موضوع که لږ راته وضاحت وکړې ډاکټر صاحب محترم زه به له خیره مخکې ځو موضوع د مونږ دا نه منئ د نړۍ سیاست د اسلامي نړۍ سیاست او تاریخ د اسلام او مسلمانانو لپاره دا غوښتنې او څه یو نه کوي هغه کې موږ خبرې وکړې چې غربي نړۍ د دویم جنګ جهاني نه د برتانیې شاهي کورنۍ دا تصمیم ونیوه چې موږ د واړه جنګ نه راخلاص شو د یو غټ جنګ ته موږ ضرورت لرو او هغې سره باید موږ وجنګېږو چې هغه اسلام ده دا د شاهي کورنۍ ولیکل او ټوله دنیا په کتابونو کې شته او راغلي دي هغې نه وروسته دوی کوشش وکړ چې له منځه یې یوسي خو له منځه یې نه سو وړلی ووایي بیا یې دا کوششونه چې وکړو ټولو امریکایانو اروپایانو غیر اسلامي نړیوالو چې په منځ کې اختلاف واچو د مسلمانانو او مسلمانان په خپلو کې جنګ واچو او د هغې یو څه مثالونه داسې وو چې دې خلکو نه مسلمانان نه کار اخیسته خلک یې تربیه کول بیا راغوښتل کول د مسلمان په نوم باندې هغوی نه کار اخیسته او بعضې داسې خلکو چې هغه مسلمانانو د خپل کار ترې واخیسته نو چې کله د هغوی ډیوټي پوره شوله بیا ډایرکټ هغوی له منځه یوړه نو هغو کې موږ مثال ورکړو چې تاسو وکتل چې 15 د فروری باندې په مسکو کې غونډه وشوله د روسانو د وتلو او په 19 د فروری باندې چې ضیاءالحق ډیوټي ختمه وه هغه یې په هوا کې په غوا تلله او همداسې مو وکتل چې شاید صاحب بن لادن چې دوی څو نور پسپورونه هغه کول دوی د خپلو جاسوسانو په وجه باندې بوته او په یو داسې ځای ته یې ورسوه چې کله د دوی خپل ضرورت ختم شو هغه یې شهید کړ او بیا یې دا داعشیان نه پیدا کړي د خلکو خواخوږي دپاره او هغه یې هم چې کله د دوی ضرورتونه ختمېږي د هغوی مشر یې ختم کړ اوس دوی خپل ضرورتونو په وجه باندې د هغوی بعضې مسلمانان یا هر څوک چې د دوی تارګت نه ووځي د دوی کار ترې نه اخیستل کېږي هغه بیا خپله ختموي نو بیا آخري خبر دا وه چې پرون زلمي خلیلزاد خپله ومنله چې داعش دغه دوه انفجارونه داعش کړي دي طالبانو نه دي کړي او طالبان وایي چې موږ نه دي کړي ملت وایي چې موږ نه دي کړي طالبانو نه دي کړي او د کابل حکومت او د ریاست جمهوریت اشرف غني بابا وایي چې دا هم دوی کړي دي او په دغه باندې خبرې دي نن ټولې د خیره بالکل وطن ګوند که تا د انجینر صاحب خبرې اورېدلې مهرباني وکړه د تا خو اگر که معلومات ټول د پنجاب باره کې د خراسان د کفري نړۍ باره کې وضاحت ورکړه د وطن ګوند سلامونه او نیکې هیلې ټول ته وړاندې کوم اینا دا جوړ روغ صحتمند اوسئ د ما د انجینر صاحب نه یوه پوښتنه ده تنها پوښتنه مې دغه ده چې انجینر صاحب ډېر د سیکولاریزم مخالف دی هغه غواړي چې په د افغانستان کې اسلامي نظام را ټینګ شي دا موږ ټول غواړو په دې کې شک نشته ما پوښتنه د انجینر صاحب نه دغه ده چې تاسو دومره د سیکولاریزم نه بد وئ ولې تاسو په یو سیکولار ملک کې چې ترکیه ده په هغه کې ژوند کوئ او ولې تاسو د یو سیکولار ملک د ترکیې تابعیت اخیستی او ولې تاسو د یو سیکولار سره چې عکسونه اخلي سیکولار نه سیکولار هر چې دي خیر ده او تاسو د یو سیکولار سره عکس اخلي او هغه په خپل فیسبوک کې په ډېر فخر سره دغه کوي لګوي موږ څنګه د تاسو په خبر باندې باور وکړو چې تاسو د موږ په ملک باندې د جهاد فتوی ورکوي او تاسو خپل په یو سیکولار ملک کې ژوند کوي او د یو سیکولار سره عکس اخلي او هغه په ډېر فخر سره د خپل په فیسبوک کې هغه کوي نسپوي او د یو سیکولار ملک تابعیت اخلي او په ډېر فخر سره هغه موږ ته په فیسبوک کې خو راښایي موږ څنګه تاسو په خبر باندې باور وکړو توتلا خانه ودرېږه چې د جواب درکړي بیا به مخکې لاړ سه جواب ورکوم د وطن ګوند صاحب وروره نوم د تهار څه ده خبر داسې ده او دا د داسې ګوند غړی ده چې هغه ګوند بیخي وجود نه لري انجینر صاحب
او خیر هغه خو لمنځه لاړه خو دا پاتې شونکي چې دي دوی باید توبه وکاږي دوی خو داسې نه کېږي که توبه خو باید وکاږي نو وروره ګرانه وروره اول دې باندې ځان پوه کړه چې مخکې په دې ترکیه کې سیکولر سیستم و هغې ته په عربي کې علماني وایي او په انګلیسي کې ورته سیکولر وایي چې اسلام له هغه سره هېڅ علاقه نه لري له دین سره له د اسلام او د دین موږ په هغو باندې پوهېږو د هغو تشریح موږ ته مه کوه او موږ ته ووایه چې تاسو ولې په هغو ځایو کې ژوند کوئ غوږ ونیسه نو هغه دا سیستم و چې اسلام او سیاست سره بیل دي بیا له هغې نه وروسته الحمدلله دا اوسنی نظام چې راغلی رجب طیب اردوغان دا د موږ د سر تاج ده او دا ما چې چا سره عکس اخیستی ده دا وزیر دفاع کار ده یقین وکړه چې یو ساعت زه ورسره غږېدلی یم چې د اسلام یو دومره مسلمان انسان ده چې بالکل ما چې دا لامې وکړتې ما دا خو د الله ولي ده ډېر غټه هغه سیکولر نه ده ځکه زه په فخر ورسره عکس اخلم هغه یو د موضوع د ګیرې پرېښودو نه پرېښودلو ده یو موضوع ده د سیکولر او د سیکولر د عقیدې د هغوی عقیده الحمدلله اسلامي ده هغوی غواړي چې هغه سیکولر ترکیه اسلام ته راولي نو ځکه اولا عقیده د موږ هم د اسلام غوږ ونیسه لیونیه غوږ ونیسه درته تشریح درکړم بیا تعویل مه کوه یو هم نه دواړه غوږونه ونیسه بیا دې قطع کومه نو زه د ترکیې تابعیت لرم د افغانستان تابعیت لرم الحمدلله د افغانستان تابعیت نه زه نه یم ګرځېدلی او که په افغانستان کې اسلامي نظام راغی همدغه ځای نه زه تا سره وعده کوم چې زه به انشاءالله په خپل افغانستان کې ښکلی تجارت کوم او ښکلی ژوند به تېروم نور څه غواړم زه خو د سیکولر راغلی یم او دلته دا خط دي سیکولر ختمول غواړي موږ یې حمایت کوو نو نور د خدای خوشحاله لره او خبره همدغه نه جواب دی مهرباني وکړه دغه ورور دا د بیا راغوښتې د هندو دغه مهرباني وکړه ورور بیزنجو السلام علیکم ورونو انجینر صاحب سلام تاسو ته او موبایل صاحب ورور تاسو به هم ډېر یو تاسو خو ډېر وران یاست موبایل صاحب تاسو نه مونږ ډاریږو مهرباني وکړه موږ دا څنګه ګران انجینر صاحب زه تاسو ماته 2 دقیقې یا 3 دقیقې وخت راکړئ چې داسې یو لنډې 2-3 خبرې کوم چې هم د ما په د زړه خبرې دي هم د تاسو د ټولو افغانانو د زړه خبرې ده موږ په افغانستان کې ګوره ګرانه چې موږ په افغانستان کې موږ کار نه لرو بزنس نشته مشکلات زیات دي مثلا فکر وکړئ چې صغیران ډېر سوي دي نو دغه مشکل کې خلک مجبور دي له بیکاري نه لاړ شي عسکر شي په 15,000 روپیو یا په 10,000 روپیو عسکر شي ډېره واضح خبره او چې کله د عسکر شي دی به د خپل ګوتې نیولې په پوسټه وړالي د له دنیا خبره چې طالب څوک دی او زه څوک یم په دې قصه کې هم نه ده هغه خپله میاشت کوي چې نه 14 ده نه 19 ده او نه 15 ده چې له شایې طالب لکه و چې زه وینې په ویډیوګانې کې په لایزه نیولي او یا یې وویل یا یې بندي کوي یو وایي په دې فکر باندې چې دی عسکر ده هغه ولاکه په دې خبر هم چې په خبر دغه له مجبوري راغلی هغه شرایط په محیط په بد تاثیر کړی له بیکارۍ نه له مجبورۍ نه هغه سوی هغه ځان ته خور لري هغه مجبور چې خپل ناموس وساتي کوي وساتي دا په اسلام کې هم ده دا موضوع نه بهر لاړه ده دا یو پښتنه خیر ده نه دغه د ما د پښتنه و چې ما دغه نو زه ته وایم چې دا بیچاره دی څه وکړي چې د عسکري ونه کې ورور هغه خبر ته ورسې دا په موضوع باندې مې خبره وکړه د جواب هم ته جواب د موضوع باندې خبره وکړه د ما د پښتنه و د ما صرف دغه پښتنه و چې تاسو یقین وکړئ دا جواب به درکم مشکل نشته ان شاء الله پښتنه به جواب شي ورورا ملګرو لایو شیر کوي اولا خو لایو شیر کوي علامه عزت د رزق وعده چې داغه الله کړی هغه الہ العالمین وایي چې زه رازق یم تاسو چې ما پیدا کړی شعوب او قبایل د دې لپاره چې یو خپل پیژنې تاسو چې هغه بهترین ترجمه خپل درته وایي هغه په نزد الله هغه څوک چې هغه تقوادار ده د اخر کې دینه بل آیات وایي چې تاسو نظر رزق قتل نه غواړئ تاسو رزق ته وګرځئ نحن نرزقكم الله پاک وایي زه رزق درکوم تاسو ته دې دې نه ګرځئ تاسو د ما عبادت وکړئ تاسو د ما د عبادت او دغه حقيقي بندګۍ ته ځان راوګرځوي رازق دی هم
او بل خبر دا ده چې رزق دا نه ده چې تنها رزق په حرامو کې وي، رزق په جنګ کې وي. رزق دې ته ویل کېږي چې یو سړی لاړ شي په بازار کې خپل ځان ته ټولې خرڅ کړي، کېږي ته خپل شی راوړي ځان ته رزق راوړي. دا یې معنا نه ده چې ته ټوپک واخله مسلمان سره جنګ کوه چې زه رزق ګټم. دا بالکل دلیل نه ده د رزق ګټلو دپاره. دا دلیل نه ده چې یو سړی وایي زه نه پوهېږم، چې ته نه پوهېږې څنګه جنګ کې. یو سړی تا ته وایي دا سړی ووله، ته پوښتنه ترې نه کوې چې ولې یې وولم، دا سړی څوک دی صرف ما ولې. د دې مقصد څه شی ده؟ نو که ته دونه پوښتنه ونه کړې بیا خو ته بیخي هغه ځان هم نه پېژنې، بل خلک هم نه پېژنې. او که چېرته پوښتنه دې کړې وي نو بیا مهرباني وکړه د مسلمان جنګۍ نه ځان وساتئ. اسلام دپاره جنګ مه کوئ، د مسلمانانو سره جنګ کوئ او د کفارو لخوا نه پیسې اخلئ او هغې باندې خپل رزق تاسې ځان ته ګټئ. دغې رزق ګټل چې دي دا نه دي، دا یې طریقه نه ده او دغې باید مخه ونیول شي. دغه رزق چې دا تنها د رزق نسبت ټولو ته دا ووایو چې مهرباني وکړئ وروره دغه دلیل مه نیسئ چې موږ ډېر مجبور یو او د رزق ګټلو دپاره ځو. نو الله د خوشحال نه خدای دې کړي سوال د جواب ښه وایي. او د ازار اشرف غني بابا مهرباني وکړه مایک یې خلاص کړه. سلامونه تاسو ته انجینر صاحب، جنرال مبین ته بخښنه غواړم. نوم مې د دې لپاره دغه ورکړ چې خرابېږي جنرال صاحب. تا ما आवाज دوه ځلې درځي، د سپیکر بندوه. ښه دغه ده صحیح زما غږ اورئ؟ ما بخښنه غواړم، نوم مې د دې لپاره دغه نوم ورکړ چې لایف ته داخل شم. ډېر ځلې کوښښ کوم د جنرال صاحب لایف ته، د تاسو لایف ته، نو کله چې داخل هم شم بیرته ما وباسي. نو اوس مې یو مخالف نوم ورکړ، نو مل چې لایف ته ما داخل هغه اتومات و زمونږ دې نه باس. تا لایف ته خو جنرال صاحب ډېر کوښښ کړی هر وخت، نو تر اوسه نه وي داخل شوي. داخل شو بیا مونږ بار بار ګوره دا غږ کوو. قاري صاحب هم وایي چې هغه خلک چې مونږ سره هم نظر دي هغه د قاري صاحب د لایف ته نه راځي. نو دا تاسو غلطي ده وروره. صحیح خبر ده، خو کوشش مې و چې قاري صاحب سره تاسو سره لږ بحث و دې کې اشتراک وکړم. مهرباني وکړه، مهرباني. پوښتنه مو د نن ورځې موضوع زما په خیال د غیر اسلامي نړۍ سیاست او دریځ د اسلام او د مسلمانانو لپاره. بالکل بالکل. که عموما موږ تاسو وګورو، اگر چې زه یو کشر هلک یم، تاسو تجربه تاسو علم له ما څخه زیاته، اسلامي نړۍ ته کفارو او د هغوی هم نظرو ټولو ته خصوصا په افغانستان کې دغسې یو فکر ورکړی، دغسې یو ایډیالوژي یې ورکړې چې غیر له اسلامي نړۍ نه د کفر پلوي کې زموږ د اسلام ګټه ده، د کفر پلوي کې د دنیا خیر ده، د کفر پلوي کې موږ کولی شو چې مخکې لاړ شو. خو په اصل کې په حقیقت کې داسې نه ده. موږ تاسو ټول پوهېږو اصلي خیر، اصلي زندگی، اصلي لاره زموږ او تاسو د اسلام ده. هغه که د سیاست په نګاه وي، هغه که د روزمره کار په نګاه وي، هغه که د الف نه تر یا پورې د هر چا حقوق وي، ټول په اسلام کې دي. نو غیر اسلامي نړۍ موږ ته دغسې یو سیاست، دغسې یو فکر راکړی چې موږ ډېر مسلمانان پرې غولېدلي یو او اوس هم کوښښ کوو چې د خپله کامیابي د هغو په څنګ کې ووینو. اصل کې دا موږ یو ډېره غټه ناکامي ده او زموږ فکر دومره شاته تللی چې د دې په ځای چې دوی موږ ته کوښښ وکړي، موږ دوی ته کوښښونه کوو، موږ غواړو دوی ته ورنږدې شو، موږ غواړو د دوی په څنګ کې خپله کامیابي ووینو. اصل کې که موږ تاسو سوچ وکړو، اسلام چې موږ سره ده، موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو، دا یوه لویه کامیابي ده زموږ. موږ په خپل اسلام باندې عمل وکړو، دوی څه چې ډېر مخکې له دوی نه تللی شو. خوشحاله اوسې وروره، کامیاب اوسې، الله دې خوشحاله لره. ښه نظر دې و. نور به دا ورونو ته لږ وخت ورکوو، خفه کېږه مه ځکه دا مننه. خوشحاله اوسئ، تاسو سره کامیاب اوسې وروره، کامیاب اوسې. خوشحال خان یوسفزی صاحب مهرباني وکړه. خوشحال خان یوسفزی صاحب مایک دې خلاص کړه وروره. خوشحال خان یوسفزی صاحب مایک دې بند ده.
سلامونه. وعلیکم السلام. د زړه له تله سلامونه تاسو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم، هغه څوک چې خپرونه لایف ګوري. زه د څو ورځې رئیس ستاسو دغه طالب.com برنامې په همدې سوشل میډیا له لارې راګورم. دلته مختلف نظرونه دي چې څوک په مختلفو لارو باندې بحث کوي، خصوصا قاري سره ساسو باسو په دې کې خوږې هم راتلې ترخې هم راتلې. یو شی به موږ او تاسو منو، که سیاست به کوو، په ادبیاتو به یې کوو، که د جنګ یو بیل برخه دی. جنګ خو هغه دی چې دا 40 کاله زموږ ملک خراب کړ. دا نه چې دې خوا مري تاسو کې مري، دې خوا مري، ټول مري. او دا چې مري موږ او تاسو ټول یو وینه یو. ټول د وخت هم چې اوس لګیا په پښتو خبرې کوي، زموږ وجود یې که موږ یو په پښتو خبرې کوو، که په ملي اردو کې دي پښتانه دي، افغانان دي، او که تاسو کې دي طالب دی، طالب جان دی، دی هم اوس ګوره طالب جان څومره ښکلی نوم دی، یعنې خوږ نوم دی. او که دا په ښه لاره باندې استفاده چې زه فکر کوم چې د ټول ولس او ټول به پرې باندې راځي، ورباندې به خوشحاله وي. د طالبانو په یو وخت کې چې کله طالبان راتلل، زه هغه وخت کې کوچنی وم، وړوکی وم په لغمان کې. نو خلک دومره خوشحاله ول چې حتی دغه ګلونه به یې اخیستل او چې طالبان به راتلل پرې باندې به یې اچول. ځکه خلکو ته امید پیدا شو. د 40 کال نه وروسته جنګونه شو، داخلي مشکلات راغی. ټول خلک داسې شول چې زیاتې دغه شر د فساد نه نور په 2 سپږمو راغلل. نو دې کې د طالب نظام راغی. طالب نظام چې راغی ډېر خلک خوشحاله ول او تر یو ځایه پورې کامیابه هم دوی مخکې لاړل. هغه کامیابي په دې کې وه چې اسلامي نظام یې تر یو ځایه ښه قایم کړی و، غلا چا نشي کولی. یو شی پکې ډېر ښه و چې چا به ګناه وکړل، اتومات به هغه فیصله پرې باندې وشوله، هغه به قصاص شو یا به د هغه لاس پرې شو. غلا بنده وه، چا په چا زور نشي کولی. د ننګرهار نه به ته سپین بولدک ته تلې، چا درته ویلی نه چې څوک ته. دا هر شی مثبت درلودل. منفي پخوا کې دی و چې دوی ګوره نن سبا که جهان سیاست کوي، په جهان کې هر ملک سیاست کېږي، سړی باید نړیوال سیاست وکړي. که طالب جان دی، که مثال دولت دی، اوس ټول باید نړیوال سیاست وکړي، نړۍ سره ځان وغځي. په هغه وخت کې فقر راغی، په هغه وخت کې کار نه و، ځوانان ډېر مهاجر شول، ډېر مشکلات را پیدا شو. اوس رایبه شو هغه اصلي مقصد ته، اصلي خبرې ته. موږ او تاسې باید اصلي فارمول پیدا کړو، دغه فارمول څنګه حل کړو. اوس ګوره زه که تا ته مثال سپک او سپورې ووایم، مثال ته خپله چې زمونږ خپل وجود یې، خپل طالب یم، خپل پښتون یم، خپل ورور یم، که مثال ته موږ ته ووایې، مثال ته یې ووایې اول خو زه هېڅ کوم نظام کې زه نه یم، نه یو رعایت یم. نو دې په خاطر باندې موږ او تاسې ډېر یو ښه فارمول ورته پیدا کړو چې هغه فارمول زموږ او تاسو د دغه بحران د لارې حل ولټوي، هغه لارې د حل پیدا کړو. ګوره که چېرې تاسو سمه ده، مخکې زه یو خبره چې ډېره مهمه ده چې زیاتره دوستانو به ورته اشاره کړي که به نه کړي، پخوا د طالب د طالبانو د نظام دغه یو مهم سوال دا و چې امریکایان دوی وځي د افغانستان څخه، امریکایان دوی وځي، دوی اشغال کړی ده، دوی راغلي افغانستان ته. ګوره یو شی زه درته وایم، دوی 40 کال امریکایان 40 کاله کوشش کړی یا لا زیات د ظاهرشاه په وخت کې دوی مجاهدین وروزل، دوی مختلف نه وه. هغه وخت کې ګوره د ظاهرشاه په وخت کې کوم روس و دلته، څوک و دلته کفر و. دغه موجودونه زموږ پخوا مول، خلک به سهار وخته تلل، زموږ نیکونه به تلل. هغه وخت کې چې وروره که دا خبرې دې لږې رالنډې کې، دلته نور کسان په سټوډیو کې نه دي، تبصره دې ډېره اوږده شوله. 2 دقیقې به زه خو هغه اصلي مهم 2 دقیقې چې تا ته نور هم دار کړو، دا به ډېره ناجایزه نه وي د خلکو سره. زه به 2 دقیقې ما ته وخت راکړه، زه وایم کېدای شي زه دغه د ټولو تا د ظاهرشاه وخت ته لاړلې وروره، ظاهرشاه دې الله تباه کړي، ظاهرشاه موږ څه کوو؟ دا اوس وخت باندې وغږېږه، دا ظلم، دا وحشت وګوره، دا څه حال روان د افغانستان کې.
که نه که ته ما اصلي موضوع ته پرېږده لږ به د سر خلاص کړم دا ته دې موږ سر مه خلاص او خپل دې خلاص که قربان دې شمه دا زاړه تاریخونه پرېږده اوسنی باندې مشکل وغږېږه په دې کې دا ګوره ته چې اصلي تاریخ ته لاړ نه شې ته چیرې مشکل پیدا کولی اصلي تاریخ باندې دې موږ خبر یو چې ولاکه یا ظاهرشاه وطن ته خدمت کړي همدغه کمونستان همدغه دیموکراتان همدغه فلبرایټان همدغه غلامانو هر وخت د افغانستان خلک وژلي دي ماشومان په شهادت رسولي پولیګون د دوی تاریخ ته نه ډک ده همدغسې دا د وحشتونو لړۍ د ظاهرشاه له وخته دا د ظاهرشاه د وخت ژوندي کسان یې اوس مثالونه دي چې له همدغه خاینانو سره ولاړ دي همدغه دیموکراتانو سره ولاړ دي هېڅ کله تاسو په دې درد باندې یو ورځ غږ جي که د افغانستان کې دا ظلمونه څوک کوي د روسانو او د خلقیانو ټول وحشتونه هم د مجاهدینو په غاړه ور واچول اوس غواړئ چې د دیموکراتانو د وخت د بوش او د ټرمپ او د اوباما د ټول وحشتونه دا طالب غاړې ته واچوئ دا خو ناممکنه ده په تاریخ موږ خبر یو هر وخت موږ سره ظلم سوی ده ته اوس د تاریخ نه موږ ته خبرې مه کوه مهرباني وکړه په موضوع باندې فوکس وکړه وخت یې ډېر ونیو زه د بیخي په خبرو پوه نه سولم ستا چې شی وویلې هوښیار سړی هغه ده چې په دوه خبرو باندې سړی پوهېږي په یوه دقیقه کې دنیا خبرې پکې مفهوم راټولي ته لګیا یې څوک پوهېږي نه اورېدونکي کمنټونه کوي په تنګ شوي دي مهرباني وکړه زما یو سوال فقط دا دی زه به هم موضوع کمه کړم زه فکر کوم کیدای شي چې زما په کتاب سره ستاسو سر خلاص نه شي موضوع دا دی چې کله امریکایان د افغانستان څخه تاسو سره قرارداد وکړ چې دوی په افغانستان څخه وځي صحیح شو نو اوس دا جنګ د څه خاطر باندې کوي جنګ د دې دپاره د امریکانو مزدورانو د 18 کاله چې جرمونه کړي 18 کاله وحشتونه کړي د امریکانو تر څنګ درېدل د ما په کور شین سترګې امریکان راوسته چې لږ د هغوی غوږونه هم پې تاو کړه او تر هغو پورې چې خپل شرایط پې ومنو لکه څنګه چې په امریکانو ومنل عقاب صاحب مهرباني وکړه شپېته کاله به حل شوی وکړ نو دوی درته غږ حل کېږي انشاءالله نجیب هم خلکو ویلې د نجیب حکومت نه ختمېږي لیکن مجاهدینو څنګه نسکور کړه دا خیاله دا د تاسو خیالات د تاسو خو له امریکا سره جګړه هم ناشونې بلله لیکن نن د امریکا امپراتوري ګورئ د طالب خو ته پرته ده نن د امریکا غرور ګورئ چې طالبانو ګونډه کړی د ټرت نسي تې کولی بېګا به د ټرمپ ټویټ لیدلی د خلیلزاد خبرې به دې اورېدلې وي لطفا تا نه مو هیله دا ده چې رسنۍ لږ تعقیب کړي تر څو په حقایقو باندې ځان خبر کړي له امریکا سره جګړه دا خلکو ناشونې بلله لیکن نن له امریکانو سره جګړه د بري مینار ته رسېدلې امریکان به په 14 میاشتو کې چې 3 میاشتې تېرې شوي 11 میاشتو کې د افغانستان خاوره پرېږدي دلته به موږ واقعي اسلامي نظام لرو دلته به عدالت پلی کېږي دلته به د شهیدانو ارمانونو ته لاسرسی کېږي دلته به د کونډو په او د یتیمانو حق او حقوق به جای کېږي وروره تاسو خو دا ټول خیال او محال به له موږ په یاد دي په 2001 کې یو کس ما ته ویلې دي ما په کور کې ناستو ما د ترانه اچولې وه د فقیر محمد درویش په خپل کور کې ما ته تهدید وکړه وای بند که دا لوچکي دی وای بند که نو د ګیلاسو سور چای چې په دې خولې مې ووهه اوس هم هغه داغ پکې سته مال دغه عمر هم نه یو بې غیرته چې که امارت لاړه دغه یو سر هم د لاړ دسې که نه ته په خپل کور کې په ما ترانې بندی نو خلک دومره سپین سترګې سوي وي چې د موږ په دسترخوان باندې په موږ حملې کولې عقاب صاحب مهرباني وکړه هغه وخت دوی خیال او محال بله عقاب صاحب غږ دی نشته مراد صاحب غږ مې شته غږ مې شته او عقاب صاحب وشته مهرباني وکړه مهرباني صحیح شو ما د دې مخکې ملګري خبرې تر حده پورې واورېدلې د وروستنۍ یو پوښتنه وه مخکې خو تبصره وه زه د ټولو خلکو ته وایم چې د الله په خاطر د یو اقلیت او د یو پردیپال د یو بې اصله او بې نسله اقلیت له تبلیغاتو نه مه متاثره کېږئ له غربي رسنیو نه مه متاثره کېږئ افغانستان د موږ او تاسې خاوره ده دا د موږ او تاسې د ناموس حیثیت لري د دې دفاع په موږ او تاسې باندې فرض ده او واجب ده ګورئ تاسې دغه سوال بار بار کوئ چې امریکایانو او طالبانو تر خپل منځ تړون کړی دی دغه تړون ولې نه تطبیقېږي دغه تړون د تطبیق په وړاندې خنډ څوک جوړېږي دغه خنډ چې جوړېږي د ده ګریوان ته ولې تاسو لاس نه ورچوئ چې افغان وژنه ولې غواړئ ولې د وینو تویېدل غواړئ ولې دغه مسؤلیت چې تاسې نن طالب ته راجع کوئ ولې دغه د کابل ادارې ته نه راجع کوئ امریکایانو او طالبانو خو په خپل منځ کې توافق کړی امریکایانو د افغانستان ارضي تمامیت اشغال کړی و د اشغال د پای تړون طالبانو امضا کړی امریکایان به په 14 میاشتو کې له افغانستان نه وځي د طالبانو اسلامي نظام امریکا نسکور کړی و امریکایانو ورسره بیرته منلی طالبانو ورباندې ومنه چې دا د ما یو خپل مشروع حق دی
چې ته په خپل امریکا کې او په نورو کفر هیوادونو په خپل هیوادونو کې په خپل ممالکو کې یو کفري نظام یو مصنوعي نظام یو وضعي نظام پلي کول شي زه ولې اسلامي نظام نسم پلي کولای دا طالبانو په امریکا باندې منلی دی د 15000 بندیانو خلاصون مخکې له بین الافغاني مذاکراتو وروسته بیا د ټولو بندیانو خلاصون امریکا او طالبانو په دې باندې هوکړه کړې ولې د دې په وړاندې باندې خنډونه جوړیږي دا نن چې په ننګرهار او په کابل او په لغمان او په پکتیا کې وینې بهیږي که هغه د عسکر دي که هغه د طالب دي که هغه د عام سړي دي د عام ولس دي د دغو ټولو وینو مسؤلیت د کابل ادارې ته ورګرځي ولې د بندیانو د خلاصون په وړاندې خنډ جوړوي تاسې ولې غږ نشئ جګولی ولې مو د خپلې خولې ګونګې کړي دي ولې طالب ته وایي چې جګړه بس کړه جګړه د طالب مجبوریت دی جګړه په طالب باندې تحمیل شوې ده طالب مجبور او مکلف دی چې له خپل ځان نه دفاع وکړي طالب په دې باندې مجبور دی چې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي طالب په دې باندې مجبور دی چې هغه ځمکه چې د تسلط لاندې ده په هغې کې چې یو څوک حاکمیت پیدا کوي یو څوک په هغې کې پوستې جوړوي هغې کې نظامي قرارګاوې جوړوي دا د طالب مکلفیت او مجبوریت دی طالب په دې باندې مامور دی چې دی باید هغه ځای نه دفاع وکړي او هر هغه څوک هغه بهرني دي او که داخلي قوتونه دي له هغه ځای نه مسح کړي لکه څنګه چې په لغمان کې مسح کړل دا نن چې په لغمان کې اوس هم د ملي اردو والا مړي پراته دي بویونه کوي د دې مجبوریت دا طالب درلودل ولې عسکر دا جرأت لري او دا اقتدام کوي چې راځي د طالبانو د حاکمیت په ساحه کې هلته پوستي او هلته بیزونه جوړوي دا واک دوی ته چا ورکړی دی دوی څنګه دا جرأت وکړه دا 13 کاله کې ولې نه جوړول خو دا له دغې نه په استفادې باندې چې راځه دلته طالبانو اورکم کړی دی له دې نه په استفادې باندې دوی خپل نظامي قوتونه د طالبانو ساحې ته راوستل یعنې خلاصه دا چې حاکمه ډله د غني او د غني ملګري هغه غواړي چې همدغه ملي اردو والا د طالب تورې ته ور واچوي هغه قصدن او په قصدي توګه غواړي چې افغان وژنه دوام پیدا کړي خو دغه عسکر ولې نه پوهېږي ولې د طالب د عفو له فرمانه په استفادې باندې ولې طالب ته نه ورځي ولې طالب سره د وروري لاس نه ورکوي دغه 18 کاله دوی په دې باندې پوه نه شول چې اجنبي قوتونه راغلي وو خاوره مو اشغال کړې وه همدغه اجنبي قوتونه نن روان دي ټیټې سترګې او دوی همدلته یوازې پرېښودل د طالب عدالت ته نو ټولو خلکو باندې ټولو ورونو باندې مې غږ دا دی چې د الله په خاطر باندې دغه څوک چې دغه تړون د تطبیق په وړاندې خنډونه جوړوي د دوی په خلاف باندې غږ جګ کوي طالب په دې باندې مه ملامتوه طالب مجبور او مکلف دی د طالب کور بمباریږي د طالب بچیان شهیدانېږي د طالب مساجد او مدارس بمباریږي خاورې کېږي طالب لاس تړلی دی طالب په لاس کې بنګړي دي طالب د انتقام ځواک او قوت نه لري طالب لاسونه چا تړلي دي طالب مجبوریږي دی ته طالب د انتقام ته مجبوریږي او مجبور شوی دی طالب تهدید شوی دی طالب 18 کاله وژل شوی دی طالب ته بیخي د ژوند حق چا ورکاوه نه همدا د طالب خپله بهادري وه خپله قهرماني وه د ملت ملاتړ و د الله رب العالمین خاص نصرت و چې طالب تر دې حده ورسېده نور به جنرال صاحب د ملګرو سوالونه راواخلو پوښتنې یو پوښتنه هغه به ځواب کړو تر کومه حده پورې چې موږ دلته یو دا برنامه ته به یو شکل ورکړو خیر اوسه مننه دغه ورور احمد منصور نوبت وکړی دی بلو احمد منصور صاحب او هغې پس به د بل ملګري ټولو ته وایي چې خواهش دا ده چې لږ وخت ورکړئ چې نور ملګرو ټولو ته وخت ورکړئ لنډ سوالونه کوئ نو هر څه لنډ تفسیري مه کوئ خفه کېږئ مه ورنو ټول ورونه یاستئ انجینر صاحب تاسو ته مبین صاحب ته وقاف صاحب ته سلامونه احترامات وعلیکم السلام انجینر صاحب زه به د موضوع په اړه یو لنډ نظر تاسو سره شریک کړم د کفارو د مسلمانانو په وړاندې سخت ریزي او د مسلمانانو په وړاندې کومې جګړې کړي هغه جګړې په مختلفو اشکالو سره دي لکه نظامي جګړه فکري جګړه سیاسي جګړه دا ډول نورې داسې جګړې دي اقتصادي جګړه کفارو د مسلمانانو په وړاندې کړي دي خو په دې کې یو فکري جګړه داسې فکري جګړه له عدمه تر دمه روانه ده دا که تاریخ ته اوس پسې لاړ شو نو ډېر زیات وخت به ونیسي خو لنډ به یې له دې روسانو له وخت نه را شروع کړو چې دوی فکري جګړه د سیکولرانو د مسلمانانو په وړاندې څنګه وکاروله سیکولرانو د مسلمانانو د فرایضو په اړه خلکو ته شکوک او شبهات پیدا کول حج د عربو یو تجارت باله خو داسې څوک نه و چې دوی ته وایي چې دا حج خو دا د اسلام یو فریضه ده همدا ډول د مونځ په اړه دوی مسلمانانو ته شکوک او شبهات پیدا کول چې مونځ دا د یو سپورت په ډول خلکو ته معرفي کوه او دا چا ورته نه دي چې دا سپور خو مونځ خو دا خو د اسلام له اهم رکن او فرایضو څخه ده او دا
الله رب العزت یو محبوب عبادت ده. همدا ډول په اوسنۍ وخت کې امریکایانو د مسلمانانو په وړاندې کوم فکري جګړه کړې، هغه یوازې هغه مجاهدین ورته د پردیو غلامان معرفي کړي، صرف بدون ورته ښودلي چې د طالبان د پردیو هېوادو لپاره جګړه کوي. د مسلمانانو د کفارو د فکري جګړه دا ډېره مؤثره تمامه شوې او مسلمانان په دې کې ډېر شکمن کړي دي. او دا جهاد لکه اوس امریکایانو دا جهاد یوازې پاکستان داسې ورته معرفي کړی چې دا جهاد فتوا یوازې له پاکستان څخه راځي او دا جهاد یوازې د پاکستاني علماو د فتوا یو بللی چې دا صرف دا جهاد فتوا صرف پاکستانیان ورکولی شي. مننه منصور صاحب، الله پاک مو عزت وکړه. خبرې مو لږې را لاندې کړئ د طبه خیر اوس مهرباني جزاک زیاتو خلکو ته. خیر سه هند په نوم ده او که شی لیکلی دي مهرباني وکړئ تاسې مایک مو خلاص کړئ. ایهان ده او که الهام ورونه مهرباني وکړه مایک خلاص کړه. الهام بالکل. الهام سلام علیکم. زما افغاني خو یو خپ ورنري هغه دا چې کله هغه ثابت شي دارالحرب یعنی جهاد ثابت شي، مجاهده ثابت شي او دارالحرب ثابت شي، په دغه وخت کې شریعت د ملکی او نظامی په نوم څوک لري بدون د دې نه چې معذور پاتې شي، یعنی معذور وي هغه یا لاس مات وي یا پښه ماته وي هغه جهاد ته نشي تللی. بي د دې نه په شریعت کې بل څوک د ملکی په صفت پاتې کېدلی شي د نبي صلی الله علیه وسلم په د جهاد په دوره کې داسې څوک و چې هغه ملکی و او مجاهد نه و، یا منافق هم نه و او مجاهد هم نه و. مایک ته بند شو اور आवाज بند شو. الهام سے محترمه چې کله جهاد وي، فرض عین جهاد وي، حالت نفیر وي او مجاهدین هم په دفاعي جهاد باندې اخته وي، په دغسې حالاتو کې چې له دغه جهاد نه استثنا وي یوازې هغه معذور خلک وي. البته که یو څوک په دغسې حالاتو کې وي که څه هم دا مسله لږه سخته ده، بعضې ملګري باید په دې باندې خفه هم نسي چې زه ملکي یم او یا زه بې طرفه یم، نو هغه به ګناهګار وي. په داسې حالاتو کې ګناهګار به وي. خو منافقین په نن سبا وخت کې اعتقادي منافقین نسته دي، البته عملی منافقین سته دي. اعتقادي منافقین صرف د نبی رسول الله سلام په وخت کې و او هغه نبی رسول الله سلام ته د وحي په ذریعه باندې ښودل سوي و، ټول د منافقینو بسته لیستونه ورته ښودل سوي و. نن سبا اعتقادي منافقین نسته، عملی منافقین سته او په دغسې حالات کې چې حالت نفیر وي، جهاد فرض عین وي، د ملکیانو په نوم باندې هېڅوک ځان نسي ویستلی له دغه فرض عین جهاد نه او حکم نه، او که څوک ځان باسي هغه په دې باندې ګناهګار دي. مهرباني دا فیضی شکر الله مایک خلاص کړه. بله سلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو، خدای وکړي چې تاسې ښه یئ. زه د امریکا نه ستاسو سره په تماس کې یم. زما څو سوالونه دي د موبین صاحب څخه. خدای دې وکړي چې په ورو تندي او په آرامه او جواب راکړي، او خدای دې وکړي چې لنډ وي. په دې چې زما سوالونه یو 15 سواله ده. اول دا چې د امارت اسلامي د کوم جنه تمویلیږي، د دوی منابع، د دوی خوځښتونه، د دوی اسلحې دا څوک ورکوي؟ طالبانو خو دا ډیر دا سوالونو ته ډیر ځله جواب هم ویل سوی ده، تکراري هم ده، خو بیا به هم زه دومره تا ته ووایم چې د طالبانو اسلامي امارت چې کوم مجاهدین دي هغوی تنخوا نه لري، هغوی دغه وسایل چې کوم ورسره دي چې تاسو د بهر ملکونو امداد بولیدی له همدغه عسکرو نه نیولي دي، او د طالب خوځښت چې کله پیلیږي په 2002 او 3 کال کې تاسو هغه وخت ته لاړ شئ چې طالبانو څومره اسلحې درلودلې. داسې مجاهدین د ما یادېږي چې 10 کسان مجاهدین به 2 ټوپک به یې درلودل، خو نن لله الحمد یو مجاهد 3 ټوپکه که ور تقسیم کړي پې باندې زیاتېږي.
او بل طالبان ډېرې مفتوحه ساحې لري، دوی عشر، زکات او دغه د موبایل کمپنۍ او مؤسسات او دا ټولو نه دوی خپل هغه حق اخلي، هغه ټاکس ترې نه اخلي. دا داسې نه ده، دوی خپل ځایونو کې ګمرکونه لري، هر څه دي، دوی عایدات شته، دوی داسې نه دي چې عایدات نه لري. طالبان په خپله مفتوحه ساحو کې مکمل عایدات لري، د ولس مرسته ده ورسره، د ولس همکاري ده ورسره، او ولس ډېرې سختې قربانۍ ورکړلې په دغه باره کې چې له طالبانو سره کاملا مرسته کړې، او دا خوځښت د ولس له منځه راجګ سوی ده. اسلامي امارت څومره یو څه توضیحات به زه هم ورکړم. ګوره وروره، د طالبانو د یو جنګیالي او د یو مسؤلم تنخواه نسته ده. موږ او تاسو هېواد ته ګورئ په میلیونونه ډالر راغلل، او دغه ډالر بغیر له دې نه چې یو نظام تر یو حده پورې ورسېږي او یا هم د هېوادوالو ته ورباندې خدمت وشي، هېڅ هم ورباندې نه ده سوي. د یو څو زورواکانو جیبونو ته تللی دي، هغوی به ورباندې خپل عیش او نوش کوي او خپل ورباندې جایدادونه په بهرني ممالکو کې اخیستي دي. له هر یو ولسوال به یا ولسوال او یا والي هغه سره شپږ او لس او 15 یوازې ضد زرې ټانګونه وي، همدارنګه ورسره نینجرې وي، بې شماره ورسره باډیګاټونه وي، باډیګاټان وي، کور یې داسې نه وي. حیران به چې ته به وایې که رئیس جمهور کور دی، په دومره لویه سطحه باندې دیګونه باندې او خوراکونه یو میلمانه یو لوی حساب وي. د طالبانو داسې حالات نشته. د طالبانو ولیان ما لیدلی دي، یو ورسره باټیکاډ او یو ورسره یو مل کلاشینکوف، یو ورسره موټر سکیل وي. او که چېرته د طالبانو سیمې ته لاړې، والله رب العظم عزت بوتلی په موټر سکیل باندې ګرځېږي. د طالبانو دومره لوی عواید نه دي. دویمه خبره دا، د طالبانو پخوا بیخي دغه اوس چې مبین صاحب یادونه وکړه، دا پخوا وهم نه ولې چې د طالبانو د حاکمیت ساحه کمه وه. اوس یوازې زه به د خپلې ساحې د خپل یو مثال درکړم. زموږ په سیمه کې د کرومایټو 9 کانونه دي، معدنیات دي. دا معدنیات د مختلفو د افغانانو تجارانو له لوري لیږدول کېږي. د حکومت ته هم خپل برخه ورکوي، طالبانو ته هم ورکوي. قراردادونه به اول خو چې هر سیمې ته ځي، د حکومت او د طالبانو دواړه ترې خپلې برخې اخلي او د افغان تجارانو له لوري لیږدول کېږي چې هرې خوا ته ځي، هرې سیمې ته ځي. دغه قراردادونه اول طالبانو سره کېږي. که دا طالب وایي که نه وایي دا لیږدول کېدل، خو چې اوس طالبان راغلي دي چې پخوا امریکایانو ترې اخیستلی یا دولت ترې اخیستلی، اوس یې ترې طالب اخلي. نو دا خپله د طالبانو د هغه سرچینه یوه ده هم ده. مننه وروره، ستاسو جواب مې واخیست، خو دا بحث ډېر غټ ده، زه به د هغه تشریح ته نه ځم. د خبرې د تاسو نظر د پاکستان د مداخلې په باره کې څه شی ده؟ د 40 کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې ډېر سخت شدیداً مصروف ده، کله د جهاد په نوم، کله د دوه خبرې دي. د طالبانو د پاکستان کله امریکایانو ته بیسونه ورکوي طالبان په وزني، بیا کله طالبانو ته وسلې ورکوي افغان په وزني. دغه لوبې چې پاکستان کې ستاسو نظر په دې باره کې څه شی ده؟ موږ یوازې د پاکستان د مداخلې په اړه باندې عکس العمل نه ښیو، بلکې د ټولو هغو ممالکو په خلاف موږ شدید عکس العمل ښیو او د وخت په راتګ سره له هغو سره حساب هم کوو چې د افغانستان په اشغال کې مداخله کړې ده. یوه خبره خو زه لومړی دا کوم هغو خلکو ته چې هغه دولت پلوي دي او د امریکا له راتګ سره یا د امریکایي اشغال په ملاتړ پاکستان نوموي چې پاکستان له امریکایي اشغال سره ملاتړ کړی دی. زه له دوی نه یو ساده پوښتنه دا لرم چې که چېرته پاکستان د امریکا ملاتړ کړی یا یې کوي او پاکستان د تا رقیب وي، د دغه رقیب له ضده، د ما دغه خبرې ته سوچ وکئ، د دغه رقیب له ضده او د دغه رقیب له قصد هغه په ساده اصطلاح باندې باید تاسې د امریکا مخالفت کړی وای. ځکه پاکستان له امریکا سره ملاتړ وکړو، تا باید د پاکستان له قصده د امریکا مخالفت کړی وای. دا چې تا د پاکستان سره سره د امریکا ملاتړ وکړه، ته او پاکستان د امریکا دواړه ملاتړي یاستئ. تاسو دواړو په خلاف د منګه سخت شدید عکس العمل دی او دواړه خاینین. ته ما خبر نه چې چا ملاتړ ما خبره دا ده چې زه تا نه واضح پوښتنه کوم چې ستاسو دریځ د پاکستان دغه د کابل ادارې د نجیب ادارې خلقیانو پرچمیانو د پاکستان په خلاف تر اوسه څه شی کړي دي؟ ډیورنې په باندې خرڅ کړه، اشرف غني له ښځو سره لاړه، د جی ایچ کو ته ټول ډیپلوماټیک اصول تر پښو لاندې کړه. دا خو د تاسو نږدې دوست ده. په کابل کې سفارت د ډیپلوماتانو دي، د پاکستان په مقابل کې باید تاسو عکس العمل ښودلی وای، سفارت هم ایستلی وای، د یو حریف هېواد په سترګه ورته کتلی وای، سرحدات مو ټولو سره بند کړی وای.
تاسو ورسره دوستي کوئ، بالمقابل طالبانو لا 43 هیوادونو سره په جګړه کې دي او له طالب نه دا تمه کوي د پاکستان په خلاف د معمل په جګړې لاس پورې کړي. دا به ډېر ناشونی نه وي چې د کابل اداره چې په اسلحو باندې تر غاښونو پورې مسله ده، تر اوسه د پاکستان په خلاف کوم اقدام کړی ده؟ کومه لاسته راوړنه تر اوسه پورې لري؟ دغه لاسته راوړنه ده د پاکستان د خفیه ادارو ټول هغه کسان مشران هغه راوسته د کابل د امنیت ملي په ریاست کې له خپلو بندیانو نه تحقیق اجازه ورکړله چې رحمت الله نبي له ښه بېلګه ده چې په ده خاطر باندې استعفا ورکړه. د کابل ادارې ته دا سوال متوجه کېږي چې هغوی څه لاسته راوړنه تر اوسه په دې باره کې لري چې ځان د پاکستان مخالف او حریف هیواد هم بولي او هر وخت نیوکه هم دی چې افغانستان د پاکستان له خوا نه تهدید ده. نو په کار دی یو څه عکس العمل خو د کابل د ادارې له خوا نه ښودل سوی وای، کم از کم که نور نه وای سفارت یې بند سوی، سرحدونه یې پرې باندې بند کړی وای. تاسو څه کړي دي؟ عملا مو څه لاسته راوړنه لرئ تاسو؟ جنرال صاحب دا واره به جواب زه ورکړم، که نه بیا دوه پوښتنې وکړم د ورور نه چې دی هغه نه شي. ښه وروره کوم بله پوښتنه لرې وکړه مهرباني، خو لنډې وکړه پوښتنې دي، یو ځل به جواب درکړو. دا مه کوه چې هره پوښتنه کوې، که یوه پوښتنه لرې پاتې که دوه پاتې یو ځل یې ووایه. زما بله پوښتنه دا ده چې که یو د افغان مرګ تاسو ته روا ده که د یو امریکایي، او که د امریکایي درته روا وي نو د امریکایانو بیسونه خو په ټول افغانستان کې وو، په ډېرو کمو حملو کې تاسې په دوی باندې حملې کړې دي، نور تاسې په ښارونو کې انتحاري کړی ده، د خلکو کورو ته ورغلي، د کلیو نه مو بریدونه کړی ده، د خلکو د وژلو کې ستاسې لاس ده، خو د چې ستاسو بریدونه د کلیو نه شوی ده، کلیو کې امریکایانو بمبارونه کړی ده او دغه بمبارونو کې ملکي خلک تلفات شوی ده. نو دا تبصره ده د غربي رسنیو بې ځایه تبصره ده، سوال نه دی. انجینر صاحب محترم نور ملګري راواخلئ. دته به زه یو لنډ جواب ووایم، دا چې ځکه چې دا ټول خلک دا جواب واوري، ټولو خلکو دایمي دا خبره وي چې پاکستان دا 40 کاله مداخله کوي. زه د دې خلکو نه یو پوښتنه لرم، دا د ټول واوري داسې نه چې هر ورځ دا یو خبره تکراروي. د ما پوښتنه دا ده د ټولو خلکو نه چې د 15 کاله روسانو مداخله یعنې د هغوی مباشر دا مداخله وه، ډایرکټ مداخله ورته وایي، د پوځونو سره راغله مداخله یې وکړه. پاکستان خو لا تر اوسه پوځ سره مداخله نه ده کړې. بیا د هغې نه وروسته امریکا او د هغې 52 ملکونه ملګري مداخله وکړه. د هغو باره کې تاسو نظر ده؟ آیا هغوی مداخله نه وه کړې؟ هغوی افغانستان کې افغانان شهیدان نه کړل؟ هغوی افغانستان قبضه کېدو دپاره نه و راغلي؟ هغوی د څه دپاره راغلي؟ موږ تاسو ته اسلام راوړ دلته، هغوی تبلیغیانو دلته موږ ته تاسو ته د اسلام دعوت کاوه، که موږ تاسو ته مسجدونه جوړول، هغوی څه کول؟ د دغه پوښتنې ټول خلک جواب ولري. بیا وروسته د هغې پوښتنې کوئ. مهرباني وکړه ورور افغان زلمی. سلام علیکم وروره، سلامونه تاسو غونډو ته. وعلیکم السلام ورحمت الله. خدای دې وکړي روغ جوړ واسطه. اواز مې صحیح درځي وروره؟ صحیح ده، بالکل صحیح ده، مهرباني وکړه. زه صرف دغه یوه پوښتنه لرم، داسې وړه پوښتنه ده. دغه د موبین دا لایفونه زه ډېر زیات ګورم که نه، زه فقط دغه یوه پوښتنه لرم. موبین خو مخامخ ناست دي، تم ناست دي، دغلته چې مثال دغه کوم ورونه چې اسلامي پوښتنې کوي دغه کوي، مثال قاري صاحب خوستی شو یا دا بل رور چې اوس راغلی دی که نه، یعنې په اسلام کې خو څوک چاته جهاد دعوت ورکوي یا د اسلام دعوت ورکوي، دا خو محمد صلی الله علیه وسلم مخ نه دی پټ کړی چاته دعوت ورکړی. دا ورونه ولې مخ نه ښې دلته چې دا خلکو ته جهاد دغه ورکوي؟ اول زه په دې باندې څه اعتبار کوم دا مولوي دی څوک نه دی، خو لګی دی شاته نه پښتو نه وایي پښتو وایي ګورو یا که نه، نو دا ورونه مخ دلته ولې نه ښیي؟ که نه محمد صلی الله علیه وسلم کوم وخت په پټ مخ باندې جهاد کړی مولوي ته له مخ نه پیژنې؟ نه یو افغان زلمی تا ولې مخالفت کړی؟ هغه خو تا مخالفت کړی، ته یې د خپل مخ ښکاره کړه چې موږ دې وګورو که به هغوی ته موږ ووایو. موږ خو دا د مخامخ ناست، تا ولې ته دې مخ ښکاره کړه؟ مبارزه کوئ که نه؟ نو دا ته خو هم راغلی، دا خو مبارزین هستئ، ته دې مخ ښکاره کړه چې زه بیا درته مخ ښکاره کړم. وروره زه خو یو پوښتنه لرم که نه، زه خو چا سره نه چا سره جنګ کوم نه لانجه کوم، یو پوښتنه لرم. نه دغه اسلامي جوابونه لازمي دي چې سړی باید مخ ښکاره کړي، بیا د اسلامي جواب ورکړي که نه، غیر له دې. او بل عالم له قوارې نه پېژندل کېږي که له خبرو نه؟ د انسان علم په خوله باندې ظاهر کېږي که په قوارې باندې؟ اوس یو سړی د حافظ د قرآن ده، ته په قواره پېژنې چې دا حافظ د قرآن ده، او که هغه تلاوت شروع کړي بیا ته پېژنې دا حافظ د قرآن ده.
بله ګوره خبره تا یو سړی راوستی په زرهاو سره لګېږي خلک درنه پوښتنې کوي ته خو باید خو خلکو دا خو د خلکو مینه او محبت ده چې یو پټمخي عالم ته دومره په زرګاو کینی که هغه مخ ښکاره کړي هغه ته بیا تعداد لکونو ته ورسیږي نو په دې باندې تاسو ته مشکل څه شی ده جواب درکوي مدلل ښه په حوصلې باندې کومه ورځې حوصله که قاري سعید صاحب وخاب صاحب نورو ملګرو بایللي وي چا ته یې بد رد ویلي وي چا سره تریخه کړي مهرباني وکړه کنې خو د هر یو د تاسو ټول ملایان یې په منډه کړي دي څوک واشنګټن کې ملا توتي او ملا ګوګل او ټولو تښتېدل ټول لاجوابه سورته نو په قوارې باندې سړی عالم کېدلی اشرف غني خو ټولې دنیا ته خواره کړي شړونګا بابا د کله خر په ونه خېځئ کله وروره ګوله واسکټ داسې داسې کوي د بطخې سینه یې رایستلي کله وروره اسمان په تیږو ولي کله پرونې چې هغه خدای مخ ښکاره پرونې دغه خپلو سرتېرو ته لاسما چاته تقریر کوه ته خدای ته پې پوه سولې چې هغه څه وویلې بس دا یې لوڅ مخ دا لیونی ده دا خر ده دا چی شي مخ دې لوڅ که ته مهرباني وکړه بل دویمه خبره دا ده اوقاب صاحب انجینر صاحب مونږ چې کله چېرته ښیښۍ ته ځو بیا هغه خلک دی هلک مخ ګوري چا سره مونږ ښیښي نه کوو نه قواره جنګي کوو دلته دلایل د سره وایي په خولې باندې مهرباني مخ بل خوا مه وړه مبینه ما تا نه یو پوښتنه وکړه د مسلمان په حیث تاسو په زرهاو خلکو مسلمان په حیث ولاکه دغه پوښتنه د مسلمان وي دا د مسلمان پوښتنه ده هغه ګرینویلج ته چې په دیوالو در واوښتل هلته خو دې هم ولاکه مخ پټو هغه باګرام ته چې در درغلل هلته خو د چا مخ پټ نه مخ پټ ده او مخ لوڅ ده دا فضل الحق احمدي صاحب مهرباني وکړئ یاره اوقاب صاحب مخ لوڅ که دا خلک ډېر اعتراضونه کوي قرآن او حدیث کې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وخت راتلونکی دی جنرال او ټولو لیدونکو اورېدونکو ته وعلیکم السلام همدغه مشکل د دوی له مخکې نو انجینر صاحب موږ به لایفونه راتلو ما ته به یې مخ ښکاره کوو مخ ښکاره که هلکه مخ څه کوې مه کوه تاوان کوي درته د موږ مخ ښکاره کول نه مخ دې ښکاره که په خدای خیاطانو ما ته ویلي وایي که تا مخ ښکاره که موږ دا مبارزه پرېږدو وقاف صاحب شته مال پرې به یې نږدې وایي والله په بله پرېږده مخ مې ورته ښکاره که ما چېرته اوسه پورې لګیا دي نو هغه هغه یو خبره خو به د تا یادېږي یو ولې وایي ما صرف د دې په خاطر لایفونه کول چې تا مخ وګورم هغه چې وګوري وایي دې نه ایسته نه راځم اوس چې ګوري هر چا سره ناست دي په دې شرمېږي هم نه چې وسړی ما څه ویلې همداسې ډېر بل د مونږه لایف چې کله مخ پټو زر کسه 1500 800 به ما ورته ویلې مه کوئ دا مخ په موږ مه لڅوئ تاوان درته کوي اوس هغه د دوی چغې وهي 10,000 12,000 اوس خلک راټینګ که نو که دوو کسانو نور مخ ښکاره که ولاکه بیا یې تاسو لایف ته څوک کینې دي مونږ همداسې مخونه دي وروره زمری غوندې قوارین دي تاسو غوندې خوشوټکه پوشپړکه نه یو د چا وروره ږیره داسې وهلې ده او چا دلته کونډۍ کړې چا دلته وهلې چا دریشي اغوستې ده چا وروره برید سرچپه خریلې څه ریشخندیان یې په ځان وهلې نه دي تاسو خو مخونه نه دي د موږ خو همداسې مخ ده چې یا ور یم ښکاره که وروره بس قصه در خرابوو مه کوئ دا مخ مه چیړئ والله د هر یوې چې ګورې داسې ځواني یې ده او اورو مهرباني وکړه مخ مه چیړه د هغه خبره مه شوروه ما خو سوال نشته خو صرف یو نظر لرم مهرباني وکړه وروره نظر دې وایه نظر خو مې تا پاکله ده ما پاکله انټرنیټ کې د مکمل د پنجاب لاس د یا د موبایل پاکستان هغه سره غږیږي او لږ مبین صاحب ته هم لږ حوصله کوله لږ قرار او په هغه دې جواب ورکول ډېر رونه دي داسې دلته ما سره اوسېږم اواز دې وروره په اواز دې نه پوهېږم خداسې څه شی اوس وایه امارت اورې لاړه اواز دې کم انجینر صاحب ته پې پوه شولې څه ویلې د ما غیبت خو یې کوه خو زه خیر ده بس معاف دی یا دغلته یو بل ورور غلی دی کونج کې ناست ده دا به راجي سلام علیکم وروره ستړی مه شې وعلیکم انجینر صاحب داسې لاندې
ستړی مشه ښې جوړې مهرباني وکړه وروره موضوع به حق لبان مبین صاحب څنګه حال دی تاسو ښه حیثیتونه یو ښه دی انجینر صاحب تاسو څنګه یې ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه زه مبین صاحب زه یو پاکستانی باسید ستا نه یو سوال کوم او د انجینر صاحب نه یو سوال کوم انجینر صاحب ته دا ډېر زیات احترامات لرم خو یو سوال کوم کله بله ورځ چې په دغه کې د عملې وشوې په شفاخانه کې او بیا په جنازه کې د کومې عملې وشوې نو زما ډېر افغانان وروڼه وایي چې دا په دې کې د آیسای لاس دی نو هغه عملې خو په خپله باندې داش قبول کړی او داش هغه تنظیم دی چې هغه امریکې روزلی تنظیم دی کنه او هغه عملې داش په خپل سر باندې واغستې په خپله ذمهوارۍ باندې واغستې نو بیا ولې زما د افغانان وروڼه ولې بیا زما د پاره په زړه کې دومره نفرت لري چې دا زما پاکستانی راغلی دی او دا هغه کړي بله زه دا خبره کوم چې کله 240 ملکونو په افغانستان باندې یرغل وکړو او حمله یې وکړه او راغلو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ړنګ کړو او په جګړه سره بوخ شو بله د هغو سره د دنیا ستر طاقت دی او هغه ټکنالوژي ورسره ده چې هغه و چې زه د ورکوټې نه ورکوټه شی په ځمکې په نظر باندې زه اینمه کنه بیا دی ولې بیا د پاکستاني دا خو پیری نه دی د پاکستاني آیسای خو پیری هم نه دی او داسې دغه ورسره هم نشته سلیماني رنجو ورسره هم نشته چې دا ولګي او دی بیا نه ښکاري کنه نو دی ولې دا نه نیسي بیا ورسره د هغې باوجود د ملي اردو تقریبا 4-5 لک عسکر ورسره دغه دي او د 48 ملکونو عسکر دغه بیا هم راغلي دي نو دوی بیا ولې نه شو کوي دا کسان دوی ونسي او دوی شو کوي ځکه چې ما خو خپل دروازې هر وخت کولاو کړي دي زما وروڼه دي افغانیانو ته ما خو خپل کور نیم کړی دی ما خو خپل حجره نیم کړی دی وروره داسې کار ده چې تا به خپله حجره یا نیمه کړي یا به دې نه نیمه کړي هغه بېله خبره ده د هغوی خولې څوک نشي بندولی هغه موږ ته هم پنجابیان وایي دا انجینر صاحب چې یو دوه خبرې وکړي ده ته هم پنجابی وایي د موږ علما چې یو خبره وکړي او فتوا ورکړي هغه ته هم پنجابیان وایي نو دا د هغوی نه ته باید پوښتنه وکړي دغه ټاپې په موږ باندې هم دي اوس زه په افغانستان کې یم خدای دې وکړي که زه په امریکا کې یم لیکن دا پټکۍ ما په سر کړې ما ته پنجابی وایي نو زه د هغوی ژبې نسم پرې کولی هغوی خپل کار او بله لکه طالب چې کومه قرباني ورکړه زه دا نه یم د افغانستان له حالاتو نه هغوی خبر هم نه دي هغوی چې هر سړی ویني بس هغه پنجابی ده کندوز کې مدرسه بمبار کړله وایي دا ماشومان ټول پنجابیانو تاسو په خپلو سترګو ولیدل نو ضرورت د دې به نه وي چې موږ 200 جی نو زه دا وایم چې لکه 18 کاله طالب وجنګېد د خپل ملت په دغه باندې او په خپل بدن پورې د خپل سر نه تېرېږي که نه هغه د نړۍ ستر طاقت راوست په خپلو خپلو کې دغه کو یو د هغه څېره را اخلي او د پنجابي په سر باندې تړي نو ډېره د افسوس خبره ده ما له خو ډېر افسوس په دې باندې راشي بې غیرتي ده دا خپل خو همداسې کار د روسانو په وخت کې هم شوی ده چې د موږ لاسته راوړنې د موږ کارنامې د موږ فتوحات دا بل چاته منسوب شوي خو تاریخ لیکونکي چې دي دا قلم چې دا بیا د چا پروا نه کوي راتلونکي ته به ګورو انشاءالله چې د امریکا ماته پنجاب پسې منسوبېږي او که د افغانستان په غازیانو په اتلانو پسې ډېره مننه وروره الله پاک مو عزت وکړه ډېره مننه او الله یو ښاد او اباد او بریالي اوسه ډېره مننه د وخت راکولو فضل حق احمدي مخکې اواز صحیح کار نه کوو مهرباني وکړه احمدي صاحب څه سوال دې درلوده فضل حق احمدي وروره مایک د خلاص کا که ستونزه لري لاړ شه بیا راسه چکر ولګوه مبین صاحب مایک د بند د احمدي په هغه کې مال انټرنیټ کې ستونزه ده دوباره مه راځه انټرنیټ داسې کمزوری دلته دوی نه لا سپیکر خلاصوی سې او نه د انټرنیټ کار کوي السلام علیکم آقای امان الله آوازت نیسته امان الله افغان امان الله افغان والا ډیر زبردست خلاص نه د امان الله افغان می تصویر تام سرچپاس سلام علیکم ستړی مشه په خیر راغلی اواز دې نشته
خدای شته چې د مزاري عکس لرې نه کې دلته مونږ اټومیټک د هغه داسې کړی د اواز به دې نه وي چې کله د هغه عکس لرې که اواز به دې پخپله صحیح شي اواز دې نشته هغه د خونخوار عکس لرې که بیا به اواز صحیح شي یوسفزی صاحب ښه راغلاست. السلام علیکم ستر جنرال موبي صاحب ته او تاسو درنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم وعلیکم السلام. تعالی حسین مهرباني وکړه دغه موضوع باندې خپل نظر لاندې ورکړه. نو نن د تاسو موږ د غیر اسلامي نړۍ سیاست او دریځ اسلام په باره کې چې وداس کېږي تاسو موضوع ټاکلې ده. نو د په باره کې موږ دومره ویلی شو چې ته اوس خلک داسې وایي چې په افغانستان کې چې کله طالب ته واک ورکول کېږي دوی به د بلاک واټر پالیسي سیاست په مخ وړي. آیا دا رښتیا ده واقعیت دی که هسې د خلکو ګنګوسې او عباس چټیاټ دي؟ ته څه فکر کوې د تا تجزیه او تحلیل څه ده په دې باره کې؟ نو زه خپله وایم چې خلک تبلیغات کوي د غربیانو رسنۍ یا خپله پرې باندې پوهېږي تبلیغات کوي نو بیا په سوشل میډیا کې بس صحیح شو خپل د سوال جواب دې په خپله ورکړه. خلکو تشویشونه لکه مخ شوي دي خلکو فکرونه نه 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 الحمدلله طالب افغانان پیژني د افغانستان په جامعه کې لوی شوي خلک د دې جامعې له منځه راوتلي خلک دي. خلک به هر څه وایي خو ملت یې نه ورسره مني. یوسفزی صاحب محترمه ته څه فکر کوي هغه طالب چې بسته نظام یې د یو مسلمان لپاره ټوټې ټوټې که 18 کاله او 20 کاله قربانۍ ورکړې لا هم د ده د وینو سیلابونه روان دي. امریکایي یرغل تېښتې ته مجبور که هغه سره د ازادۍ او د استقلال تړون وکړه هغه به بېرته د ده غلامي قبوله کړي هېڅکله نه. دغه غربي رسنۍ دي او د هغوی تبلیغات دي بې اساسه تبلیغات دي. دا فکري جګړه ده دوی خبرو باندې باور او یقین مه کوئ. طالب اتل دی طالب د افغانستان د استقلال او د ازادۍ واحد اتل دی او هېڅ کله به هم داسې څه رانه وړي چې هغه د افغانانو په ټنډه باندې تور داغ وي. همیش طالب د اتلولیو د شهامتونو او د تاریخونو راوړونکی اتل دی. صبغت الله وروره صبغت الله عباسي سے مهرباني وکړه مایک خاص کړئ. السلام علیکم انجینیر صاحب. وعلیکم السلام. ستړی مه صاحب خیرونه. خوشحاله اوسئ. انجینیر صاحب زه د تا نه یو څو پوښتنه لرم. دا څو ورځ کېږي په یو خو د کابل شفاخانه کې که د ماشومان شهیدان سو د په هېڅ کتاب په هېڅ دین په هېڅ مذهب کې روا نه ده. ماشومان په نور دنیا کې پیدا کېږي هغه ته شیدې خلک ورکوي نوازش ورکوي ول افغانستان کې به د هغه خلو کې په مرمي وایي یو په دغه جلال آباد کې په هغه جنازه کې که د 14 وسو دا په ګردیز کې د 14 وسو دا د دې ځواب څوک ورکوي؟ تاسو راځئ لایفونو ته بیا دا معنی کې دا مونږ وکړل مبین هم ورته وایي افتخار هم کوي. صبغت الله وروره د دې جواب به زه درکړم. نه ودرېږه ما ختم نه ده د ما سوال ودرېږه نو دا تبصره ده که دا سوال ده یو د ما په اړه ډېر غټ کمنټ قوي معلومات یې ورکړي دي چې بیخي دقیق ادرس ویلی ده زوی مړی بچی ده والا. ګورئ دغه د کابل برید په اړه باندې او د ننګرهار په اړه باندې د طالبانو 2 توضیحاتي اعلامیې راغلې پرله پسې یوه بله ورځ راغله یوه نن راغله. طالبان صراحتا دا کار نه یې کوم او نه هم کار په شریعت کې کوم ځای لري او نه به هم د ما استشهادي مجاهدین په یو داسې چا ډزبه کې چې هغه بېګناه وي. دویمه خبره دا ده نن به تاسو د همدغو غربي رسنیو راپورونه لیدلي وي هغه ماشومان چې له برید نه د برید له صحنې نه حکومتي ځواکونو ایستلي دي هغه ورک دي. هغه ویډیو که دلته وي انجینر صاحب تاسو سره وي ښه تر ښه که نه زه به یې ګروپ ته واچوم هغه دلته د کتونکو اورېدونکو ته تاسو هغه کوي فعاله کوي هغه خلاصه کوي سټارټ کوي چا په اصطلاح هغه ماشومان نن حکومتي ځواکونه نارینه یې په 2 لک روپۍ خرڅوي او ښځینه یې په 1 لک روپۍ باندې خرڅوي. دغه وحشت او بربریت چې ملي امنیت مخکې وکړه او نن دغه د حکومتي ځواکونو وکړه دا تاسو له چا نه پټوئ؟ طالب خو وایي چې ما نه ده کړی
طالب کې دا شجاعت او دا جرأت شته چې یو کار دی وکړي په صراحت سره وایي چې دا ما کړی. طالب په 20 کاله کې نه له چا ډار سوی نه له چا ډارېږي. طالب چې په امریکایانو باندې بریدونه وکړي وایي چې ما کړی په ډاډ او په صراحت سره وایي، نو دغه یو څو دانې ماشومان په دوی باندې خو بیخي په صراحت سره او په جرأت سره اخیستلی سي. دې مسؤلیت خو بیخي قبلولی سي. خو چې یو کار طالب نوي کړی هغه ته شریعت اجازه نه ورکوي، هغه دپاره طالب نه پلان جوړ کړی نه طالب کړی وي او نه طالب په د هغه مسؤلیت منلی وي، ولې یو څوک بیا هم په ډېره بدسترګۍ او په ډېره ټیټسترګۍ او په ډېرو بدو سترګو سره هغه په طالب باندې د هغې پړه ورچوي. خو هغه صراحت سره موږ او تاسو په دې پوهېږو، په دې باندې دا 2-3 ورځې دا موږ او تاسو ملګري تبصرې کوي چې د غني ګټې په جګړه کې نغښتې دي. هغه یو داسې بهانه غوښتله چې دغه جګړه د امریکایانو نه یو ځل بیا د دې اجازه واخلي او بیا یې په همدغه افغان ملت دغه جګړه بیا ور تحمیل کړي. دغه کرایه شوي جنګ سالاران او دغه جګړه ماران یو ځل بیا په دغه ملت باندې ور مسلط کړي چې ورځئ د دغه ملت وینې تویې کوي. هماغه بهانه یې ورته پیدا کړله او اعلان یې وکړه چې دا دی طالب کړی دی او طالب په تا باندې ما تعرضي عملیات پیل شول. طالبانو د ګردیز برید کړی دی، د هغې مسؤلیت یې ومانه، ویې ویل چې حکومتي ځواکونه مې وژلي دي. دې په خاطر باندې دغه برید ما وکړ، ومې مانه چې دغه ځای نه د ما په خلاف باندې د جګړې هغه قومنده ورکول کېدله او د دغه ځای نه د جګړې تابعیه د ما په خلاف باندې نیول کېدله، ځکه ما دا برید کړی دی. خو چې طالب د ګردیز برید مني چې هغه په نظامیانو باندې شوی دی، که عکس العمل ښیي خو نظامیان له دغو ملکیانو نه شدید عکس العمل ښودلی سي، نو چې هغه برید مني او دا نه مني، په دې کې راز څه شی دی؟ په دې کې راز همدغه دی چې دا طالب کړی نه دی. دې ته د اسلام نه بلکې د یو دین یو انسانیت هم ورته اجازت نه ورکوي، هیڅ دې ته اجازه نه ورکوي. لطفا د الله په خاطر باندې سترګې مه برګوئ. عقاب صاحب دغه د دروغ امریکا مه د وایئ. امپراتورۍ خلاف طالبانو چې څومره په جرأت باندې جګړه وکړله، حتی د مذاکراتو په دوران کې طالبانو چې کوم موټر بم برید وکړه په هغه کې متعدد امریکایان او د هغوی مزدوران هلاک شو. طالبانو یې نر غوندې پړه واخیسته، ټرمپ ورته ویلې مذاکرات نه کوم، وایي مې کوه چې مې کوه ټیکټر یې پسې ورخوڅې که هغه ټیکټر بم نه وروسته دا ټیکټر هم ډېر قیمته سو. د مونږ خو زمینداري ده وروره، یو ټیکټر اوس 5-6 لکه روپۍ پارک پکې راغلی، نو په ټیکټر بم یې هغه مذاکرات بېرته خوڅې کړه. نو چې طالب ډارېدلی د چا په قصه کې وایي 9 میاشتې 10 میاشتې امریکانو سره مذاکرات هم کول او عملیات به هم چې هر وخت به خلیلزاد کابل ته راغی دوی به له دې غوږ سره یو ټنګ تیجیک که ورور هلته به 10-20 امریکانو د هغه مزدوران به ورته مړه کړي چې مذاکرات زر تیز که کنې نور دې هم خرابوه. نو هغه د ګرینویل چې وروستۍ پیښه چې طالبانو په امریکانو باندې وکړل، یعنې هغه ډېره قوي حمله وه، دومره شدیده حمله وه، د هغه د حملې د شدت له وجې نه امریکایان مجبوره سول چې بیرته د مذاکراتو میز ته راغله. د هغه پړه طالب ومنله او همدغه غلام مزدور عسکرو له همغه ګرین ویلج نه د موږ قاتلین امریکایي وحشي ځناور هم دوی خلاص کړه، هم دوی و چې هلته ورغلل د طالب استشهادیانو په مقابل کې جګړې باندې لاس پورې کړه، متعدد دا غلامان هم پکې مردار سول. نو طالب د چا پروا نه کوي، ولاکې قصه کې مې چرت هم لا خراب نه وي، داسې ګزارونه یې ورکړه امریکایانو ته ټولې پړې یې منلې دي. ننګیال صاحب محترم راغلی دی او زه هم چېرته روان یم. دغلته یوې خبرې یادونه کومه، بېګا په نیمه شپه باندې تاسې د خلیلزاد ټویټونه لیدلي وي. خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې د اشرف غني په دغو ټولو تبلیغاتو باندې په اصطلاح باندې کراس راکش کاږه او هلته یې په صراحت سره لیکلي دي چې د امریکا موندنې او ارزونې ښیي چې دغه بریدونه داعش کړي دي او بیا یې دلته اشرف غني ته یو اخطار هم ورکړی دی چې نور د سولې په وړاندې باندې پلمې ختمې دي، پلمو وخت ختم دی، سولې ته راوړاندې شي. یعنې چې یو امریکایي یو امریکایي استازی د هغه خپل تحقیقات په دې باندې ګواهي ورکوي چې دغه بریدونه داعش کړي دي، طالب نه دي کړي، خو دی بیا هم هغه طالب سره خپل عداوت او خپله دښمني پالي او دغه بریدونه په طالب باندې وروړوي. نو ډېره سپین سترګي ده. یقینا ننګیال صاحب نور خبرې وکړي او دغه یو ویډیو که چېرته هغه نو د کتونکو اورېدونکو ته پلی کړله ډېره به ښه وي. دغه ماشومان چې ورک سوي دي او حکومتي ځواکونه اوس د هغوی په کورنیو باندې نارینه په 2 لکه روپۍ او ښځینه په 1 لک روپۍ باندې خرڅوي. نو دغه ظلم او دغه وحشت او بربریت هېڅ د هېرېدو نه دی او دغه ملت په دې باندې ټول آګاه دی. صرف یو څو خرڅ شوي خلک چې هغه د امریکا له تبلیغاتو متاثره دي، له غربي رسنیو متاثره دي، هغوی د همدغو رسنیو هره خبره کټه مټه راخلي دلته موږ ته پیش کوي په دغو ژوندیو خپرونو کې. دوی باید لطفا خپلې څېړنې وکړي، خپله تحقیقات وکړي، خپله باید په دې باندې یو قسمه سرچ وکړي چې دغه حقیقت څه دی. اوس هغه وخت نه دی چې خلک هغه ړانده پسونه ورنه جوړ شوي دي او چې هرې خوا ته ورته اشاره وکړي او کشه یې روان وي. لطفا خپل سرچ کوئ، خپله تحقیقات کوئ، راځئ بیا په هغه استناد باندې دلته خبرې کوئ.
نور مو په الله باندې سپارم. الله مو خدمتونه قبول کړه. قدردان اوسئ، ژوندي اوسئ. ښې خپرونې درته غواړم. په الله مو سپارم. السلام علیکم. الله دې خوشحاله. نافذ افغان ورانو مهرباني وکړه مایک د خلاص کړه. بیا به خیر ننګیال صاحب څه خبر لري که ننګیال صاحب موږ سره د